په یو څه چې ته باید همدا نن پوه شې هغه دا چې ته به په ژوند کې له ښو ورځو سره مخ کېږي او له بدو ورځو سره به هم مخ کېږي او هر یوې ورځې کې به ډېر نوي شیان زده کوي خو په بده ورځو کې به له ښه ورځو ډېر زیات شیان زده کوي اول دا چې پوهیږئ څوک در سره دي پوهیږئ چې څه دردونه دي باید تاسې وزغمئ او په دې باید پوه شئ چې په بدو ورځو کې تاسې یوازې یې هېڅوک در سره نشته فقط تاسې او خپل ځان مو دی او هڅه او کوشش مو دی نو کله چې هم موږ او تاسې دلته دې نړۍ ته راغلي یو باید یو هدف ولرو باید په یو هدف ژوند وکړو نو درې عمده شیان دي چې باید موږ او تاسې په هغه باندې پوه شو اول دا چې زموږ ارزښت څه شی دی چې دې نړۍ ته راغلي یو دوم دا چې زموږ هدف څه شی دی چې دغه نړۍ ته راغلي یو څه باید ترلاسه کړو څومره ژوند وکړو همغه ژوند چې پاک رب جل جلاله موږ ته راکړی هغه او که هغه نه غیر په پیړیو باید ژوندي پاتې شو او دریم دا چې زموږ مسیر کوم یو دی په کوم مسیر باندې روان یو څومره مخکې تګ کوو نو کله چې هم دغه درې پوښتنې تاسې له ځان سره وکړئ او دغه درې پوښتنو ته ځواب ونه لرئ نو پوه شئ تاسې له هغه شخص څخه ډېر زیات معیوبه یئ چې د بدن یو غړی ته لاسه ورکړی وي نو هېڅکله هم بې له هدفه بې له دې چې په خپل ارزښت پوه شئ بې له دې چې مسیر مو روښانه کوئ ژوند مه کوئ دا هغه شیان دي چې په ژوند مو ډېر لوی تاثیر غورځوي نو هېڅکله هم بې هدفه مه اوسېږئ